محترم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم عنوان اگر ډیر وسیع عنوان دی. انسان کله سوچ کوي د سیرت په کم پهلو باندې به زه خبره کوم او کم پهلو به پرېږدم. د دې وجې نه محترمو زه تفصیل ته نه ورځم، صرف یوه خبره ستاسو په وړاندې راوړم چې زما نه مخکې هغه ابو حنیفه تاسو ته په خپل بیان کې هغې دوه ټکي وویله. محترمو د رسول الله صلی الله علیه وسلم ګڼ نومونه دي، لیکن تاسو که ګورئ د نبی علیه صلات وسلام دوه ذاتي نومونه قرآن مجید ذکر کړي دي. اول نمبر نوم محمد دی، دویم نمبر نوم احمد دی صلی الله علیه وسلم. ټول وایي صلی الله علیه وسلم. محترمو قرآن مجید ته د دوه نومونه ذکر کړي دي. تاسو وګورئ، یو ځای قرآن ذکر کوي محمد رسول الله، دویم ځای قرآن مجید ذکر کوي ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمه احمد. دا دوه نومونه محترمو تاسو ته لاړ شئ، محمد او احمد څه ته ویل کېږي. دویم نمبر محمد او احمد، رب ذوالجلال د نبی علیه صلات وسلام لپاره د دغه نومونو انتخاب ولې وکړو. دریم نمبر محمد او احمد، هغې کې فلسفه څه ده. اول نمبر خبرې ته که تاسو راشئ محمد او احمد څه ته ویلی کېږي، زه تفصیل ته نه ورځم، مختصرو الفاظو کې ویبه. محمد هغه ذات ته ویلی کېږي چې په کائناتو کې د ټولو نه زیات د هغه تعریف او صفت شوی وي. احمد هغه ذات ته ویلی کېږي که په معنی د اسم مفعول سره شي، معنی دا ده مخلوقاتو کې هغه ذات چې د ټولو نه زیات د هغې تعریف او صفت بیان شوی وي. که په معنی د اسم فاعل سره شي، نو بیا په مخلوقاتو کې هغه انسان چې هغه د ټولو نه زیات د الله رب ذوالجلال تعریف او صفت بیانونکی. او یقینا نبی علیه صلات وسلام په دواړو معنو سره محمد مو، په دواړو معنو سره احمد مو صلی الله علیه وسلم. په کائناتو مخلوقاتو کې د الله رب ذوالجلال د ټولو نه زیات صفت او تعریف بیانونکی هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم مو. په کائناتو مخلوقاتو کې چې د چا د ټولو نه زیات تعریف شوی دی، د چا د زیات صفت شوی دی، د چا زیات مدح شوی ده او تر قیامته به کېږي هغه محمد صلی الله علیه وسلم. دویم نمبر تاسو وګورئ، دغه نوم د نبي علیه صلات وسلام لپاره انتخاب د چا و. زه به تاسو لږ تفصیل ته بوځم. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله دنیا ته راغی، د نبی علیه صلات وسلام د پیدایش په اومه ورځ باندې د عقیقه ده. د نبی علیه صلات وسلام د خاندان خلک راجمع شوي دي. د نبی علیه صلات وسلام نیکه عبدالمطلب صاحب ودرېدو، هغه اعلان کوي زما د دین وصي نامه به محمد وي، زما د دین وصي نامه به احمد وي صلی الله علیه وسلم. خاندان کې یو کس پاڅېدلو، تپوس ورنه کوي، ورته وایي داسې عجیبه نامه تاسو ولې کېدئ؟ تر اوسه پورې موږ په خپل خاندان کې په عربو کې دغه نامه نه ده اورېدلې، او یقینا خبره هم دغسې وه د کائناتو تر پیدایش نه واخله تر رسول الله صلی الله علیه وسلم پورې دغه نامه تر بل چا باندې نه وه ایښودلی شوې، بلکې مولانا ادریس کندهلوي د سیرت مصطفی کې لیکي تر اوسه پورې د خلکو ذهنونه الله بند کړي وو، هغې ته دغه نامې نه وې راغلې. تر اوسه پورې د خلکو ذهنونه الله بند کړي وو، هغه د دې نامو پورې نه وو رسېدلي. ولې نه وو رسېدلي؟ هغه زه په اخرنۍ نقطه کې انشاءالله العزیز ذکر کوم. عبدالمطلب صاحب ورته وفرمیل ویل ما د دې خپل نوسۍ دپاره دغه نومونه انتخاب ځکه کړی دی، تر اوسه پورې زما د نوسۍ پیدا نه دی. زه یو خوب ګورمه، سیرت نګاران په سند سره د خوب ذکر کوي، زما د ملا نه هغه وایي یو زنځیر ووتلو، دغه زنځیر یو سر ځمکه کې دی، بل سر اسمان کې دی، یو سر مشرق مغرب ته لاړو، بل سر مغرب بل جنوب ته لاړو. زه لږ ساعت بعد ګورمه د دې نه ونه جوړه شوله، هغه شنه شوه، پاڼې ولې مشرق مغرب والا شمال جنوب والا هغه پاڼو کې ځان پټ لرو، هغې راولې. لږ ساعت بعد ګورمه د قریشو یو څو کسان راځي، هغه د دې ونې د کټ کولو کوشش کوي. لږ ساعت بعد ګورمه یو نوجوان راځي، هغه د دغه خلکو لاسونه منع کوي، د دې ونې حفاظت کوي. ویل ما چې کله سبا ته معبرینو ته خپل خوب وړاندې کړو، ویل هغوی ما ته جواب راکړو، ما ته وایي ستا د خوب تعبیر دا دی، ستا په اولاد کې ستا په نوسو کې یو نوسی به راځي، یو بچی به راځي، ستا دغه نوسی به هغه عظیم انسان وي، هغه عظیم پیغمبر به وي، خاتم النبیین به وي، چې رب د نبوت کمالات فضایل دا ټول به په هغه باندې ختموي.
مشرق مغرب شمال جنوب والا توحید پاره بغیر د پیغمبر د اتباع نه چاري کار نه د نجات مندلو بدل لپاره به ضروري چې د پیغمبر په شریعت باندې ژوند او ژوندۍ تیر کی ول به فرمایل استادنن نو سه دا به انا عظیم انسان وي انا عظیم پیغمبر وي چې زمکي او اسمان کې بداغي تعریف او صفت بیانې د مطلب سے وہ فرمایل زمان و سے چې کله پیدا شولو نماغیږي کې واغستو مکې مکرمې کوڅو ته ووتلل بل چا چې زما په نصیب باندې نظر ولګېدو هغوی د تاریخ نه بغیر پاتې نه شولو مسافرو لار پرېښودله زما د مسجد حسن په تماشه شولو لاره لاره پرېښودله څوک هم چې راغلله هغه زما د مسجد حسن په تماشه شو چا یې د سترګو صفت وکړو چا یې د پوزې صفت وکړو چا یې د مخ صفت وکړو چا یې د حسن تعریف په خپل خپل طریقې سره وکړو ما به مکې مکرمې په کوڅو کې یو دغسې شخص مې راوړه شو یو دغسې کس مې راوړه شو یو دغسې فرد مې راوړه شو چې هغې زما د مسجد حسن صفت نه یې کړی تعریف نہیں کرے مدح نہیں کری ادے وجہ ما د خپل مسلم محمد او احمد کے خبر